السلام علیکم. سلام نه بعد زما یو فریاد دی، مخکې مې د ملګرو ته کړی دی. یو 2 میاشتې 3 میاشتې زما یو ورور دی دوبۍ ته مې لېږلي، مخکې 2 کاله تېر کړه، 13 میاشتې. بیا رالی واده مې ورله وکړو. السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به خبرې پکې نه کوو او نه ډېرو خبرو ته ضرورت شته. د دې ورور چې کوم دی فریاد واورېده، د بل ورور بیا کشر چې کوم دی دوبۍ کې ورک شوی دی او دا ټول تفصیل مطلب دی په خپله باندې بیانوي. د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره دا مخکې شیر کړئ، ستاسو په شیرینګ باندې به انشاءالله او د دوبۍ مسافرو ته پکې زموږ خواست دی چې یاره کوشش وکړي چې یاره د دې ورور سره مرسته وکړو چې د دا ورور پیدا شي. الله ما که پته نشته مړ دی ژوندی دی، دا ورور ډېر زیات خفه دی، کور کې به پریشاني وي چې یاره موږ له واده کړی او باقي د ده تفصیل واورئ. خو دا ویډیو به ډېره شیر کوئ د ثواب په نیت باندې، یاره که الله پاک یې را پیدا کړي نو په یو کور کې به خوشحالي راشي. السلام علیکم. سلام نه بعد زما یو فریاد دی، مخکې مې د ملګرو ته کړی دی. یو 2 میاشتې 3 میاشتې زما یو ورور دی دوبۍ ته مې لېږلي، مخکې 2 کاله تېر کړه، 13 میاشتې. بیا رالی واده مې ورله وکړو. په دې منځ کې هغه بیا لاړلی، تقریبا 4 میاشتې وشولې. موږ سره دوا سلام به ساتو، رنګ منګ به یې کوو، کور ته به یې رنګ کوو. په دغه شپې هم موږ سره د 11-12 پورې خبرې کړي دي. بعد د هغې شپې نه د 2 جنورۍ نه تقریبا دا 2مه میاشت ده، څه د پاسه 2 میاشتې وشوې تقریبا چې هغه هلته په دوبۍ کې لاپته دی. موږ مخکې ویډیو کړی، خلک وایي چې هغه نه په دوبۍ داسې ملک دی هغې کې څوک نه ورکېږي، هغې کې سړی نه بېدرکه کېږي. نو زه هغې ملګرو ته سوال کوم، منت کوم چې کم ما ته دا خبره کوي، ما ته دا کمنټسونه کوي چې زما کور کې مور پلار دي ډېر کمزوري دي، ټول د یوې پښتنې مور اولاد دي، ستاسو به مور پلار وي. زما مور پلار ډېر په بدل دي، زموږ کور کې د مړي په شانتې حالات دی. او زما د ورور صفي الله نوم دی، د دوبۍ کې اورلنج سره دوبۍ ایرپورټ کې چې کوم دغلته ځای دی اورلنج ورته وایي، هغې سره د دیره وه. د دغلته کم کس سره کار کوو، هغه هم پښتون دی، ارباب دی. هغه وایي چې ما سره یې کار کړی د شپې ورسره ما سره کار نشته، د ورځې ما سره ډیوټي کړی د شپې اوس په الله ته پته وي. پاسپورټ یې د کټ سر ته دی، بټوې د کټ سر ته ده، هر څه د کټ سر ته پراته دي. سړی غیب دی. هر سړی وایي چې دوبۍ کې څوک نه غیبېږي، نو بس صحیح ده، دوبۍ کې څوک نه غیبېږي، خو د الله د رضا دپاره او زما د مور پلار د دې زړه دپاره. که څوک داسې تکړه کسان وي، څوک د چا وس رسي، دغلته دوبۍ کې د پښتنو تنظیمونه دي داسې تکړه ملګري شته، نو هغوی د موږ له د دې معلوماتو کې زما مور پلار دي. د ورور له مې اوس واده کړی، تقریبا د 8مه میاشتې ده، کور والی په بدل دي، زما پلار دی بیمار دی، مور مې ده کمزوري دي، بوډاګان دي، کور کې بیخي د مړي په شان حالات دي، مړي په شان سیسټم دی. د مړي نه دا ډېر غم دی، ځکه چې مړی نشته او جړاګانې ډېرې دي، کور کې ډېر بدل دی. نو د الله د رضا دپاره دا ویډیو څوک هم ګوري، د اماراتو کم تکړه ملګري دي، د بار ملک ملګري دي، دلته هم څوک داسې ملګري دي، نو هغوی ته هم زه منت کوم، خواست ورته کوم چې زما د مور پلار د دې زړه دپاره، ځکه چې هغوی دې وخت کې ډېر په بدل دي. دا 2مه میاشت ده چې دوبۍ کې سړی نه ورکېږي، نو زما ورور پکې څنګه غیب دی چې بټوه ورسې پراته دي، سامانونه یې پراته دي او زما ورور پکې نشته. زه هغه ارباب ته منت کوم، هغه هم زموږ ورور دی، زموږ مشر دی، خو که هغه څه کولی شي نو هغه دې راله منت ورته کوم زما د مور پلار د زړه دپاره. که دی پرس که جیل کې انسان دی، موږ دا نه یو، خو موږ ته خو دې رنګ وکړي که نه چې زه دې کې ما داسې مسله ده، زموږ خو بړه صبر شي. موږ دا نه ویو، انسان دی غلطي دې کېږي، شیطان ورسره لالچ دی، د پیسو لالچ انسان له راشي. خو چې موږ ته خو دومره اطلاع وشي چې دا جیل کې دی، موږ سره رابطه ولې نه کوي، موږ سره اوسه پورې رابطه نه ده شوې، موږ سره خبرې نه دي شوي. هر سړی وایي دوبۍ کې سړی نه ورکېږي، هغوی وایي چې دوبۍ کې دا نشته، دا وایي دوبۍ نه بار دی. نو دا څنګه سیسټم دی؟ د الله دپاره ورونو، د الله د رضا دپاره، ټول د یو پښتنې مور اولاد دي، زما د مور پلار د زړه دپاره، زما د دې ورور چې څوک هم داسې ملګري او وسې رسي، زما د دې ورور کوشش موږ له وکړئ.
او بس موږ به ورته دواګانې کوو، موږ خو نور هېڅ هم نه شو کولی، غریبي هم د پیسو وس زموږ نه رسي، چا سره په 12-14 روپۍ ډریور یم، کور هم د کرۍ دی، دغه خو بس د الله د طرفه ده، د الله امتحانونه دي، زموږ په صبر دی، خو چې دومره اوس موږ له څوک دا اطلاع راکړي چې زموږ دا ورور موږ سره خبرې وکړي، موږ سره رابطه وکړي چې زه یا په جیل کې ما یا په دې کیس کې ګیر یم یا ما څه دا مسله شوې ده، نو زموږ بړه صبر شي، زما دا مور پلار دي د هغوی بړه صبر شي، د دې ورور له مې واده کړی نه به ښځه ده، نو والله بس زه هېڅ هم نشم ویلی، خو بس ما سره مدد وکړئ، صرف زما د مور پلار د زړه دپاره.